او دا خو د ادم دا بچی دی چغې ویوي زه او زه ټکی د ده د خولې نه نه ولیږي او ده ته دا پته نه چې دی د مور د خېټې نه رب العالمین چې راویستی دی د کومې زنانه په لاس یې راویستی دی د کومې ډاکټرې په لاس یې راویستی دی د پته نشته بیا خښۍ څوک د ده پته نشته او زه د ده د خولې نه نه ولیږي زه په انسان پورې مزم نه کوي زه څه شي څه دي وایي زما مال دا پاتې کېږي زما بچي دم پاتې دي زما ښځه د پاتې دي زما پیسې د پاتې دي زما ځمکه پاتې دي نو څه دي تا سره څه دي چې ته زه کې څه دي داسې وایه زما 2 میټره کفن په دې کې سره اتفاق کوم دا منمه دا به ته ځان سره وړې نه دا ستا دی خو دا نورې خبرې مه کوه دا پرېږده زما او ما داسې وکړو ما ورته داسې وویو ما ورته وایي زما ځمکه ده ما ورته وایي زما نوم ترې راواړو هېڅ هم ستا نه دي هسې به خوشحالې دې ځای کې د یو حقیقت په باره کې خبره کېږي چې هغې ته مرګ ویله کېږي نو مرګ دې ته وایي چې د انسان د جسم نه دا روح وځي او د یو دار نه بل دار ته لاړ شي د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي مرګ دې ته نه وایي چې روح ختمه شي دا ساه نه ختمېږي دا ساه ختمېږي نه بدن کار پرېږدي بس د دې نه ساه وځي نه هغه لاړ شي برزخ ته لکه څنګه چې د انسان د مور په خېټه کې و نو دی د مور د خېټې نه راووتو کوم ځای ته راغی دنیا ته راغی اوس د دنیا نه چېرته لاړ په خپل اصلي سفر باندې ووتو په دې دنیا کې هسې بس دا یو امتحان چې ختم شي بیا اصل نتیجو ځای ته بیا دی ورشي کوم ځای کې چې نتیجې تقسیمېږي په دې دنیا کې چې موږ یو دې ته ممر ویلی کېږي ممر په عربۍ کې هغه ځای ته چې خلک پرې تېرېږي نو دا کوم چې زموږ هغه ژوند دی د مور د خېټې کې یا د مور د خېټې نه مخکې یو هغه ژوند دی چې موږ د سره سوونه بیا د مور خېټې ته راغلو بیا بل ژوند دی هغه د برزخ نه شروع کېږي نو دې دواړو ژوندونو په دې منځ کې چې کوم پل دی چې د یو ځای نه د بل ځای ته به وځي هغه د دنیا ده نو په دې پل به ته وړی بل ځای ته به ورسې په دې پل باندې لا څوک د اوسه پورې پاتې شوی نه وي اخري انجام او زموږ خپل ځای هغه د خاورو دا ډیري چې کوم دي د زموږ ځای دی دا زموږ انجام دی دغه ځای ته به ځو او ځکه د انسان ټوله قصه په 3 ټکو کې دا ده من تراب علی تراب الی تراب د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس په 3 ټکو کې د انسان ټوله د ژوند قصه څه شي هغه کې راټوله شي ختم شي هغه قصې به کې ولاړ شي چې کومې کړي دي او کوم مال دی کوم هغه هر څه به کې ورک شوي اوس دغه ده ته څوک یې وروره ستا څه قصه ده قصه زما دا ده د خاورو نه پیدا په خاورو باندې اوس یمه او خاورو ته به ځمه دا زما قصه ده لنډه زموږ د ټولو قصه ده څوک به کې داسې نشته چې ځان ته ووایي زه به کې لږ تکړه یم پیغمبران هم دغه قصه وه پیغمبران څومره اوچت خلک وو د خاورو نه پیدا و په خاورو ګرځېدو او بیا چېرته لاړو خاورو له لاړو نه د مرګ دپاره تیاری پکار دی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده اكثروا ذكر هذه اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي رسول الله صلى الله عليه وسلم دې کې دا خبره کړې ده چې هغه شی ډېر یادوي چې د انسانانو د مزي ختمي او د خون ختمي صحابو یا رسول الله د هادم اللذات ستوي دې ته هادم ویل کېږي په ذال باندې او هادم دواړه صحیح دي هادم اللذات هغه څه شی دی چې مزي ختمي رسول صلی الله علیه وسلم الموت د مرګ دې کې دا فائدہ ده چې مرګ چې د انسان هغه مزي او غار څخه ختمي د دې مرګ د لاس هر څه ختم شي په دې جسم کې دنه وساده ته چې دې روح ګرځي او دا غټي خبرې کې او کته برزي نو د سبا د بدن کې دا ساده او د ساه چې کله وځي نو که ستا بدن ډیرم زورور ډیرم تکړه خدای بیا اسی یو بوټي پرتی دنه بګیسه نه لیدلی وی چې دغه نه چې بوټي پرتی دنه بګیسه نه کړه خلک مونږ لیدلی پراتی دغه شه زورور خلک مونږ لیدلی زورور دغه شم پراتی مالدارم لیدلې دغه شم پروتي زنانه دغه شم پراتی ماشومان دغه شم پراتی بیا هیڅوک دې نه چې هغه پاسي واپس
نه دا دنه به ساده د سا یو ډیر عجیب مخلوق ته چې رب العالمین پیدا کړي ډیر عجیب مخلوق چې دا سبب د جسم کې د جسم روغي د برابرۍ او چې دا ساتي وزي هر څه ختم شي د جسم کې چینجی پیدا شي سخا بین تر روان شي هغه رنگي بدل شي خلک ویل کوي پټوي زر چې لکه بنتي نه راځي د دې ساده لاسه انسان ګوري شي روغ چې لا ساتي وزي هم دغه انساني خو صاحب کې نه د الله دی قدرت هم خیال څنګه قادر ذات چې بيو صاحب نه جسم دي شي آباد کړي چې د لرکی ذکر الله سيقول روح من امر ربي دا روح او د اساسي شي د الله ته پته دی شي خو چې د دې نه خدا موږ ته پته لري چې بدن په حساب باندې حساب لته ژوند دی کله چې دې بدن نه د سوت ستر ژوند غي څومره مزيد غرسه هغه ختم شي د مرګ انسان د هر سنه ختمي د بچونو ختمول د بچونو لري کول د مرګ کوي زمکه او پټه کور د هر څه پات کېده د دې مرګ دراسه خپل مزي یاران دوستان خنداګانی ټوګ ټقاري دا ټول چې ختميږي د مرګ دراسه ختمي سچ دي د دنیا کې چې ډیر سره ختميږي د ورسره دراسه ختمي د مرګ دراسه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی ډیر یادوي د خلکو د مزي چې ختمي صحابي رسول الله هادم اللذات د سي شی رسول الله صلی الموت دې کې دا فائدې شو چې د مرګ سره د انسان مزي ختمي دویمه فائدہ به دا ده چې خپل نصيحت د انسان د پاره هغه مرګ دی د خپل نصيحت او ځکه بعض علما وی چې چا د مرګ نه نصيحت و نغستو نو د زړه ګټه دی پرې نور به څه وایو بل د دې هغه څه خبره شته چې ته سړی ته مرګ رایات کی او سړی ته قبر رایات کی او سړی ته د قبر عذاب رایات کی د آخرت وته رایات کی د دې زړه نه نرميږي بل څه طریقه به تاسو معلومه چې زړه بغي نرم کو نه دا یو غټ واعظ موږ سره چې کوم ځای مرګ دی دا مرګ په دې باندې انسان په ډېر خطر طریقه باندې نصیحت غستې شي چې کله د سوچ کی او غالبا خلک چې د دې باطل نه حق ته وروړي او د ګناهونو نه نیغ لري ته وروړي نو هغه چې تاسو کې نو ډیر به کېته دي چې ما دې مرګ کې سوچ کو دې قبر ته مې سوچ کو نو بس د اسلام نرم شو غار سم پرې خو دا مرګ خپل مخې ته ساتي انسان په دې دنیا کې په دوه حالاتو کې دی یا خو په مصیبتونو کې دی او یا په نعمتونو کې نو په دوه حالاتو کې د مرګ راځي دی کله چې ته نعمتونه په الله ډیر کړی او مرګ راځي نو د دې نعمتونو شکریا به ادا کړي سبو کې شکریا اكو په غریبۍ کې مرګ راځي په غریبۍ کې مرګ راځي نو ناشکر خبرې بنه کوي لکه دا بس کې سم چې مصیبتونه راشي نو دې خبرې کوي ریاض بالله چې کفر خبرې الله ولي مصیبت راوست الله ولي دې سی وکړو کله دې ژوند ته کنځلې کوي او کله غریبۍ ته کنځلې کوي نو چې کله وسړي ته مرګ مخې ته نه دې بدا چلونه ونه دې په دې ځو مړ کېږم الله بران ته پوس کوي او دا خو امتحان